استاد خبر روغو کی او دا زمنګ دي علماء من دا اختلاف چاره استاد ته پته ده دا د اعلان د کشرخیل راوست بل کاری نشته بداسه او غم ور سره ده ابل ورځ یو کسر اغله زه خو د خپل زوی په تشویش کې تکلیف دی ماته نو موبایل جب کې پروت دی مخامخ دا کې نو اول دا موبایل د څه پروت دا مخامخ پروت شیشه دا مخامخ به دا موبایل راوړل دا کیمره ماته مخامخ کړ اسه ماته خدای اړه کې واچول دا د الله فضل او کرم چې سړی ټیک نه دی نو ماته چې راځي خپلان کې مولوی سے څنګه دی ما ول چې خپل انسان دی ول استاد متعلق یو خبره کړو ما خو ډېر خپل جواب مور کو او هغه یو خبره کړې و او په خبره باندې وای زما ډېر زړه او در دیدو ملګو پر د ټول ته نشته بس ماته دا نن زنا وخت شم نو ګوره تیل مل نه دی راغلی دغه حالي کړ نو عزیزانو ما دغه طالب یا دغه راغلی ملما خبره ذهن کې واچوله به معنی تاسو کوئی پلان کې مولوی سے هغه تاسو په خبره کړي خو ما ډېر ښه جواب ورکړي ما ته مالدا شلې چډیر غلط کار دی کړي هغه زما یو عیب بیان کړي او ما کې 2000 عیبونه دي او سمور سره الله احسان او جدا نور نه دي بیان کړي بهر حال سړی پوه شو ما ول بچیا دا سیز لري کا تجسس کې راځي الله ویلا تجسس لا مکه ودا شي رنگ یې زیړ شو ملتره بس دا موبایل ملګوره خدای ته وګوره چې زمونږ دغه حال شي ته دویمه دریمه درجه کې طالب او کردار دې څومره خطرناک شروع کړي دا به وړل او پاغي مولوی سے به سپارله ولی زمون خپل اهل سنت والجماعت علما دي خپل انګینه خدي یو بل کافر او مشرک او بدعتي ولی دا یاد ساتي تربیت د الله رب العالمین زمون په خپل فضل و کرم سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې تربیت زمون الله نصیب وګرځي دو خبرې درته عرض کوم معاملات والاو کده صدیق اکبر دمو محبت دعویدار یې اهل سنت والجماعت تویم نو د صدیق اکبر کردار خپل کوي اولا داغه کردار داو چې دروغ نه ویل د عمر فاروق کردار داو چې امانت کی خیانت اونکو کما مشری چې الله ور کړی وا ټولې خود په خود چې الله ور کړی و سرته او رسول الحمدلله اهل سنت والجماعت کله عثماني ذنورین د محبت دعوی کوي نو عثماني ذنورین رضی الله عنه باندې د حیا انتها وا الله دمر د حیا عظیم دولت ور کړو چې غسل خانه کې به غسلم پناسته کولو کتا سي د عقید محبت دعویداری نو کردار د عقید تبزي اے اهل تشیع تاسو چې نن باز دوی کې کلاب النار دي هغه په دې میډیا باندې راځي ماته چاو خودلو یو دې پکې زه حکومت ته سوال کوم چې دا شر او فساد د داسې خلقو نه جوړیږي دا راولي یو خپل موقع جوړه کوي د اهل سنت علماء کېنوي اهل تشیع علماء کېنوي د الله رب العالمین قرآن و مخی تکو من اغا قرآن چې کوم مونږ ته راغلی مونږ په مکمل یقین دی چې دا قرآن سچ او سچ کتاب دی الحمدلله دې کې نه زیادت شته او نه پکې کمبود شته بالکل کامل او مکمل دی دوی په شک کوي دلیل دی راوړي من وایو چې د صدیق اکبر رضی الله عنه او د عمر فاروق رضی الله عنه خلافت او مشری علی مرتضی په خوخه منلې ده شک شبهه پکې نه ده کړې موږ سره دلایل دي هغوی د خپل دلایل پیش کی خود به خود جګړه ختمه ده خو افسوس دا دی چې نن داسې کلاب النار هغه په موبایل لګی وی عمر غداری کړې ده عمر فاروق دا کړي انا لله و انا الیه راجعون کم عمر رضی الله عنه چې د ځمکې نه تلو یو شان حالو چې په ځمکه حیاتو بل شان حالو علی صاحب خپل وی رضی الله عنه چې عمر وفات شو انا لله و انا الیه راجعون یا ابا تراب څنګه وی چې عمر وفات شو وی قسم بالله ز په دې لار تللم
ما د عمر د پاره طبيب او ډاکټر راوستو چیلې په پټي کې پردې فصل نه خوړلو او نن دا د پومدغه پول را روانم چې یو خوا چیلې بل خوا چیلې د غیا په ځای د پردي فصل تخکته شوي او فصل خوري نو دینه پته ولګید چې د عادل صادر د زمکه نه لاړ غون شو. دا د علي سب قول او دا د دوی کتابونو راغسته. لیکن افسوس دا دی من صرف دا وایو چې کدی صحابه ته بدر دی ویل شروع شي نو قسم دې د دنیا نظام به داسې پاتې نشي. کم ازمکه باندې چې عمر د خوخه جامې وانه غوستلې په داسې کپړو کې لاړو چې هغه لک ټوټې لګېدلې وي سرمنې لګېدلې وي او په 12 لکه مربع میل ازمکه باندې هغه امیر المؤمنین دی نو هغه په قیامت کې موږ نه ګیلمنې کې بنئ. علي مرتضی به وایي دي خلکو دروغ ویل ما باندې زه خو خدای نه یم نه پیغمبر ما زه د خدای د پیغمبر غلام او صحابي ما او د نبی علیہ السلام د پاک لور فاطمه الزهرا رضی الله عنها د اغي خاوندم او د دو کونو سردار علیه الصلاۃ والسلام صحابي ما نه پیغمبرم او نه د پیغمبري وصیت دوی لپاره خودله. حسین ابن علی رضی الله عنه بوي قسم دې زکه د یزید د ملګرو خلاف میدان ته راوته هم نو د چند فساداتو خلاف راوته هم چې د هغې په ملګرو کې فساداتو ترک سنتو ترک دینو ما د هغوی خلاف توره راغستې ته چې زما د مینې دعوه کې وځان وخې کردار دې څنګه دی ته سود ته هیله جوړې نو په ایمان یې وایي چې یو سړی د خدای جنګ کوي او دعوه د امام حسین د محبت کی دا به صحیح من سنت اهل سنت سود کو او دعوه د عثماني ذوالنورین د محبت کو دا به صحیح نرونو من ټولو کې غلطي موجوده ده خو افسوس دا دی چې من کې بعضې کمزورتۍ دا دي چې د بل لا تښکاري او خپل عیب مو د شاته اوږو غوښه ده خپل عیب راته نه ښکارېږي. الله دې زما دا تقریر د اهل سنت دپاره اهل تشیع دپاره تمام انسانانو دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي.